बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम ګرانو ملګرو تاسو ته په لرن انګلیش ان پښتو چینل کې په هراله او ستړي مشوم ملګرو کو چرته تاسو نه تاسو کی چې ته نن څنګه محسوسای او ته ورته وای چې زه داسې ما یعنی کو تاسو نه څوک تاسو کی how do you feel today یعنی چې ستانن ورځ څنګه داتی څنګه محسوسای او کو ته ورته وای چې زه مطلب خوشاله مخپای ما وګی متګی ما ته ورته په انګلیش کې سوي دا غرنګ نور هم ډیر معلومات دي په دې کلاس کې تاسو کلاس تر پایا پوری ګورئ او ویډیو درسه خامخه لایک ورکوټه شانت ریکوست ویډیو لایک راځي چې خپل نن کلاس شروع کو یعنی وتانه څوک ته پوښتنه کوي چې how do you feel today نو ته ورته ویل شي I feel happy یعنی زه خوشاله ما هپی موږ څه ته ویل شو خوشاله جای پول چې کومه موږ ډیر خوشاله ته ویل شو یعنی جای پول موږ څه ته ویل شو ډیر خوشاله سلیپی ته ورته ویل شي I feel sleepy یعنی زه مال خوب راځي یعنی سلیپی څه ته ویل شي یعنی هغه کس چې کم کسله خوب ورځي sick څه ته ویل شي بیمار ته یعنی کم کس چې کله بیمار شي هغه ته موږ په انګلیش کې څه ویل شو sick excited څه ته ویل شي یعنی جوش ته ویل شي یعنی یو کس چې بالکل یو سیز د پاره ډیر زیات خوشاله ډیر انتظار ورته کوي دې ته موږ څه ویل شو excited یعنی اوس اختر را روان دی کنه تاسو دې ته خوشاله سئ نو تاسو دې ته سیز ته excited یاستئ بورډ څه ته ویل شي دا موږ دې ته ویل شو چې کله انسان له بس بالکل څه مزه نه ورکوي یعنی ډیر ګډوډ یاسي ګډوډ ځان محسوسوي څه ورله مزه نه ورکوي نو دې ته موږ ویل شو بورډ بل موږ سره انګري یعنی ته ورته ویل شي I feel angry یعنی زه غصه یم انګریزي ته ویل شي کله چې انسان په قهر شي او کله چې انسان ډیر زیات په قهر شي هغه ته موږ ویل شو furious 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 شای موږ څه ته ویل شو شای موږ هغه کس ته ویل شو چې کم شرمیږي یعنی کو ته چرته د خپل ملګرو زی ته ورشي ولته چې ته ناشته چیس کې روټي خوري ته شرمیږي نو دې تم تاسو شای ویل شي یعنی شای موږ هغه کس ته ویل شو کم کس چې ډیر زیات شرمیږي لانلی څه ته ویل شي یعنی دا موږ هغه کس ته ویل شو چې کم ډیر زیات ځان لري ترسټي څه ته ویل شي ترسټي چې کله انسان ډیر زیات تږی شي نو دې ته موږ په انګلیش کې ویل شو ترسټي انګري څه ته ویل شي انګري چې کله انسان ډیر زیات وږي شي هغه ته موږ ویل شو انګري اپټیمستیک څه ته ویل شي اپټیمستیک موږ هغه کس ته ویل شو چې کم امید لري یعنی کو یو کار تا روان کړي وس ما دا چینل روان کړي نو زه اپټیمستیک یم زه امید لرم چې ان شاء الله زما برا چینل پر روان وخت ډیر غټ چینل نو زه اپټیمستیک یم سیډ یا اپسیټ یعنی د دې دوانو مطلب یو دی یعنی دا موږ څه ته ویل شو مطلب خپه ته ویل شو کله چې انسان خپای بل موږ سره ټایرډ څه ته ویل شو ټایر چې کومه دا موږ ستړي ته یعنی کله چې یو انسان ستړی شي نو دې ته موږ څه ویل شو ټایرډ او کله چې انسان ډیر زیات ستړی شي هغه ته په انګلیش کې څه وي نو تاسو زموږ چینل ته وزټ وکړئ نور ویډیوګانې مو ګورئ په دې کې به تاسو ویډیوګانې ملاو چې تاسو به ډیره ښه انګلیسي زده کوئ بل موږ سره سکپټیکل څه ته ویل شي شکی ته ویل شي یعنی هغه کس چې شک کوي یعنی کو ته له اوبه ورکې کنه هغه به شک کوي چې یاره ته اوبه به ناولي خو به نه او دغه رنګې شکونه کوي یا کله ته یو بل څیز ورکې هغه به شک کوي نو دې داسې کس ته موږ څه ویل شو سکپټیکل جیلس څه ته ویل شي جیلس موږ هغه کس ویل شي بل کس نه سوځي یعنی مثال خبره ستا یو ملګری دی او هغه تا نه ډېرې نمبرې واخیستلي او ته ورسوځې چې یاره ده ولې دا نمبرې واخیستې نو دې ته موږ ویل شو جیلس بل موږ سره کنفیوزډ څه ته ویل شي چې کله یو انسان په څه باندې نه پوهېږي یعنی زه تاسو ته دا سبق یم او دې باندې تاسو نه پوهېږئ تاسو وایي چې یاره داسې ګډې وډې وایي نو دې ته څه ویل شي کنفیوزډ بل موږ سره کانفیډنټ څه ته ویل شي یعنی چې مطلب ډیر زړوري یعنی هغه کس اوس مثال خبره تاسو یو کار کوئ او ته ډیر کانفیډنټ ته ډیر امید لري ته وایي چې بالکل دا کار زه کولی شم نو دې ته موږ ویل شو کانفیډنټ بل موږ سره بیډ څه ته ویل شي I feel bad یعنی زه خراب محسوسوم یعنی کله چې انسان بالکل خرابي ګډوډي نو دې ته څه ویل شي بیډ هارټ څه ته ویل شي هارټ چې کله انسان مطلب زخمی شي یعنی کو انسان ته یو څوک ته اوس مثال خبره یو خپل ملګری دی هغه ته تیزی خبرې وکړي غلطي خبرې ورته وکړي او هغه خاټ کې یعنی هغه خپه کړي نو دې ته موږ خاټ ویل شو بل خاټ چې کومه دی یعنی موږ زخمی کېدلو ته ویل شو کله چې انسان مطلب راولویږي د بدن نه اینه لاړه نشي یعنی مطلب معمولی شانته زخمی شي نو دې ته موږ خاټ ویل شو بل چې کومه دی هغه د مطلب انجری چې کومه دی هغه موږ هغه کس ویل شو چې کم کس ډیر زیات مطلب زخمی شي هغه ته موږ انګری ویل شو او هارت یعنی دا په دې دوانو کې ډیفرنس دی فرق دی یعنی چې مطلب
هارټ دې ته ویل شي چې کله انسان کم زخمی شي او انجری چې کومه ده هغه ډیر زخمی شي. بل موږ سره سره ورید څه ته ویل شي د یو سیز یا د یو کار په باره کې چې مطلب هغه فکرمند دي هغه فکر لري. یعنی کو ته وسوي چې لکه زما د ایگزام را روان دی پیپر مې را روان دي دې څه بس کېږي یعنی ته دې باره کې ډیر فکرمند دي نو دې ته ویل شي ورید. بل موږ سره سره فرایټند څه ته ویل شي یعنی اریدونکي. یعنی کو ته وس مطلب د یو سیز نه اریدلای کنه نو دې ته موږ په انګلیش کې څه ویل شو فرایټند یعنی ایری ته موږ په انګلیش کې ویل شو فرایټند یعنی هغه کس چې کوم اریدونکي اریدلی. بل موږ سره شه د شاکډ څه ته ویل شي یعنی چې ډیر مطلب غمزده یعنی ډیر خفه یعنی ډیر په غم کې پروتي دې ته موږ ویل شو شاکډ. یعنی مثال خبره تعالی وسو یو کس د سی خبره وکي چې مطلب تا شاک کی یعنی خپه دي کی دې ته موږ شاک ویل شو. بل موږ سره سره پراود څه ته ویل شي فخر ته ویل شي. یعنی تاسو وایئ چې مطلب زه آی پراود ټو بی پښتون یعنی زه چې پښتون یم په دې باندې زه ویاړ کوم په دې باندې زه فخر کوم نو فخر دې ته ویل شي ویاړ پراود. امیوزد چې کومه کله چې انسان مطلب پنی ارس مطلب د کوي هغه انجای کوي هغه سره مطلب امیوز دي نو دې ته تاسو سمپل امیوزد چې کومه موږ په پښتو کې ډیر زیات ویل شو. سرپرایزد څه ته ویل شي سرپرایز چې کومه نامنګ دی ته ویل شو کله چې یو انسان حیران شي. یعنی مثال خبره ته اوس ملګری دی او هغه ته کال وکړي چې هلکه یا تا ته ملګری کال وکړي چې هلکه تا خو په دې دغه کې دومره نمبر یې اخیستی او ستا سوچ هم دومره نه وي نو دا چې شی دی دا ستا لپاره یو سرپرایز دی. ملګرو دا اوس زموږ نننی کلاس ملګرو تاسو ته ورکوټې شان ته ریکویسټ دی چې تاسو که زموږ په چینل باندې نوي یاست نو چینل خامخا سبسکرایب کوئ ویډیو لایک کوئ او ویډیو د خپل کور ماشومانو سره هم شریکوئ. کو چېرته تاسو د کور ماشومان دا ټکي او دا هر څه د اوس نه زده کړي نو بیا به انشاءالله هغو ته په انګلیسي ویلو کې هېڅ قسمه مسله نه وي. کو چېرته تاسو ته په انګلیسي کې په کم ځای کې هم څه هم مسله نو تاسو بالکل ماته په کمنټ سیکشن کې کمنټ کوئ. انشاءالله موږ به تاسو له په هغه ټاپک باندې ویډیو جوړو او تاسو ته به هغه څیز په اسانه طریقې سره زده کوو. ملګرو نننی کلاس زموږ پای ته ورسېدو اوس ماله اجازت راکئ انشاءالله تاسو سره به په یو بل نوي کلاس کې ملاقات کیږي. تر هغه وخته پورې ماله اجازت راکئ ما په خپلو دواګانو کې یاد ساتئ او د خپل ځان هم ډیر خیال ساتئ. چېرته چې هم اوسئ خوشحاله آباد بریالي ژوندي او ګړندي اوسئ. د الله په امان.